چې کومې کرکټرې دي هغې کې بابوجي دی، خرش پرش دی، جرلنډو دی، نانا دی. نو ستاسو په خوښه نو لومبۍ تاسو ته د چا پیروډي وکړو؟ ښه نانا دا الیکشن وشو د هغې ټایم هم دی چونکې نانا کم ټایم کې چې الیکشن ته ولاړي ورکه ډنګ خاکه خو به تاسو کتلي نو الیکشن ته ولاړي چیرمین له راشي نو چیرمین ته وایي مالم ټکټ راکړه دا سال دی اوړه نشته بجلی نشته ګیس نشته هېڅ هم نشته یو کس راشي چیرمین ته غوږ کې وایي نانا لسم پیل دی وایي نانا ته الیکشن ته نشې ودرېدی ستا کاغذونه خراب دي وایي بس ټیک ته زه به د بلې پارټۍ نه ودرېږم یا به آزاد امیدوار ودرېږم جلسې ته خطاب کوي وایي زما کمک لورونو راغونډ شئ دا سال دی اوړه نشته بجلی نشته ګیس نشته هېڅ هم نشته یو ورته ورکم ډنګ وایي نه چې ما درته نه ویل هسې بې سبه ډنګونه نه ورکوئ تاسو ماله وټ راکئ نو بیا ګورئ یو ورته وایي ته به څه وکړې وایي زه به نه باقي پاتې سرمن په ولاړه وباسم او دا زموږ خپل پاکستان دی چا پکې څه کار نشته سټلې دله خرڅوم یو ورته وایي ورکم ډنګ وایي نه چې ما درته نه ویلې هسې بې سبه ډنګونه نه ورکوې اوس ورکه ډنګ ماشاءالله زه خو ډېر زیات خوشحالېږم خاص کر چې زموږ د سیمو طرف ته او بیا زموږ مردان طرف ته د دې ټول کریډټ تخبې یوت پارلیمنټ چې کومه ستړې کړې ده رومانشاه دي د ټولو ملګرو نو هغوی ته زه بالکل سلام پیش کوم چې دونه ښه ستړې دومره خلک او دومره ښه پروګرام دومره ښه میلمانه او هنرمند یې راغوښتي زه په دې کامیاب پروګرام په دې کامیاب ماښامي یوت پارلیمنټ ته مبارکي ورکوم. ښه جي اوس د بابوجي کم ټایم کې چې یو چمن کې ناست دي پیسټري خوري د پیسټرۍ د پاسه کوچي یو مچ راځي او ډېر زیات د بابوجي تنګوي نو چې ډېر زیات یې تنګ کي بابوجي ورسره کله جوټې کراټې کله یو څه کله بل څه چې ډېر یې تنګ کي نو بابوجي ورته وایي مچه چې دونه په کوچو مینې ځان له میخه واله ویا خواشه خلکه ګوره د خپل قسمت خاوند یم پړپېچ به راسه نه اچوئ لندن مې وګټه لندن ته چې لاړ شي وایي دا لا څنګه لندن دی لندن دا ځای خو دی ډک دی. ښه جي زما چونکې دا محفل دا پلیټفارم د مشاعرې جوړ دی د سپرلي ماښام دی نو زه به پکې مزاحیه او دوه څلور شعرونه نور تاسو ته وړاندې کړم د نانا په اواز زموږ د نوي البم حصه ده کم ټایم کې چې نانا ډاکټر سرجن له تللی دی اپریشن یې وله کړې ده خېټه کې ته کینچي پاتې شي په بل هفته کې وله بیا لاړ شي په دوباره یې خېټه کې ساپي پاتې شي په درېم ځل چې لاړ شي نو سرجن ډاکټر صاحب ته نانا غوسه یي او په غوسه کې ورته وایي زه خو به ډاکټره تا ته دا رنګې خیرې کړم زه خو به ډاکټره تا ته دا رنګې خیرې کړم یو هفته کې 20 ځله تا خېټه زما اوس پړ ده نو کله کینچي او کله تولیه پاتې له تا نه شي بس که ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زپ پکې ولګوه تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي. ښه جي انشاءالله ملګري ډېر دي زه کوشش کوم چې یو څیز تاسو ته کلتوري څیز چې کوم زموږ د کلتور حصه ده اوس که زموږ دا څومره البم هم راځي تاسو چې کې دا ورډز دا الفاظ اورئ نو دا هم د کلي هغه جټانه پښتو ده کوم چې زموږ د کلتور سره تړلي الفاظ دي. ډېر ملګري د بار نه فون وکړي یورپ امریکا نه وایي بابوجي ډېر وخت پس هم هلته زیاتره افغانیان زموږ وروڼه داسې دي چې پیدا شوي ملته دي څه خو په پښتو پوهېږي او څه بالکل په پښتو نه پوهېږي نو هغه لږ ډېر چې پوهېږي هغه وایي چې موږ د کلو د الفاظ وورو موږ ډېر زیات خوشحاله شو نو دغه شان یو څیز دی دا تاسو ته وړاندې کوم.